جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. پاکستان، د پاکستان پوځ، د پاکستان سیاستوال، د پاکستان خبریالان، د پاکستان خواخوږي او په افغانستان کې د پاکستان ځینې جاسوسان سخت پریشان دي ځکه عرب اماراتو له پاکستانه د خپلو پیسو غوښتنه کړې ده. دوی په 2019 کال کې دا پیسې ورکړې وې او د زر مبادله چې دوی ورته وایي یا هغه ذخایر چې دوی دا راکړه ورکړه پکې په نړیواله کچه په هغه ځای کې د ورلډ بینک په ضمانت کې پرتې وې، اوس دا ځینې اخلي. نو پاکستان له ډېر بده حالت سره مخامخ کېږي. یوازې دا نه ده، دوم خبر دا ده چې سعودي عربستان چې له دوی سره د 1.5 بلین یا 1.5 ارب ډالرو د وسلې سودا کړې وه، خبر دی چې هغه هم کینسل شوی ده. هغوی هم هغه خپل قرارداد کینسل کړی دی. نو لا تر اوسه پورې هغه پاخه شواهد نه دي راوتلي، هغه به راوځي، خو دا اطلاع را رسېدلې ده. دا بله بده ورپېښه ده. نو مطلب مې دا و، ما به پخوا هم دا ویل چې دا امریکا نه دونه مهربانه ده او نه ټرمپ په الفاظو کې دومره مهربانه دی، بلکې ټرمپ په الفاظو کې انتهایی بخیل سړی دی. د دوی کوم الفاظ و دا اسیم منیر و شهباز شریف و دغو ته کارول. اصل کې یو مثال درته وایم، تشناب کاغذ چې څوک کور ته وړي تشناب کاغذ، نو هر چا په خپل موټر کې راخستی وي، اته د موټر د مخ په سیټ کې شیشه پې کړې شه په پلاستیک کې پروت وي، چې کله تر کوره پورې راورسو په تشناب کې استعمال کړي نو فلاش پسې وکړي، بیا څوک نه حساب نه پسې ګوري. د پاکستان حیثیت د امریکا په وړاندې هماغه دی او هماغه به وي، که څه یوازې د امریکا په وړاندې نه، پاکستان په نړیواله کچه هم ځان شرمولی دی او په کور دننه هم ډېر بد حالاتو سره مخامخ دی. له بد حالاتو سره ځکه مخامخ دی چې دې کورشادو د هیرا منډۍ رانیولې، یعنی نور تفصیل ته به نه ځم، په هیرا منډۍ خو نو ته یې خبر یې به پوهېږي، د هیرا منډۍ رانیولې تر غوجلې، یعنی د غوا تر خونې پورې پر هر څه ټیکس او مالیه لګولې ده. بیا هم دا د خدای په غضب ککړ ملک نه چلیږي، دا هیواد نه چلیږي. پوهېږئ ولې نه چلیږي؟ ځکه نه چلیږي د دې پوځ د دې هیواد چارې پوځ په لاس کې اخیستې دي. علاج یوازې او یوازې دا دی چې پاکستانی ولس باید نور خپل پوځ ته ودرېږي، پوځ ته وایي چې په بارکونو نه او د خپل پوځ تعداد راکم کړي. څه کوي دی اوس؟ خو بېله هغه د دې زمانه نه دا پوځ وبخښئ چې نه د افغانستان جواب لري او نه د هند جواب لري. نو دا پوځ دی کوي څه قالي ورته ناسته خوري. په کار دا چې پاکستاني سیاستوال بې مسخرو خپل پوځ ته ودرېږي او ورته وایي چې بس نور بس دی. او دا په یوه ګوند نه کېږي، دې ته به ټوله ګوندونه درېږي. که د دوی پاکستان په کار دی، که پاکستان نه دی په کار، زموږ فکر دی په کار. ژوند اسیم منیر پاکستان خپل ځای ته رسولی شي او رسوي یې انشاءالله هغه منزل ته چې یا د سیمې په سیمه کې هغه منزل ته چې موږ تاسې غواړو. داسې په ساده الفاظو کې پوم. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. لنډه ویډیو واسې ما الله چې د پاکستان د حالاتو مو خبر کړم. ګاونډی دی ډېره بده ورپېښه ده. دا ویډیو شریکه کړئ چې خلک خبر شي. خدای مو شاد آباد او بریالي لره. مننه.